أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. تروي آيتنا ربي دلائل توحید و بیان شو. اور دلائل توحید و جتم بیان شو ناغ دلائل عقلیو اور دے سرا سرا تخویفات اور تبشیرات ہم ذکر شروع. چار توحید بنو اغتبا نجات ملاوی اور چار توحید بنو اغتبا عذاب ملاوی. اس پتے مذکورہ آیتوں کی ابراہیم علیہ السلام نقصے بذریعہ سرا اس بات توحید ابراہیم علیہ السلام مشرکان بل مشر گنو اور دارنگی یہود و نصارا بل مشر گنو. یہ ٹول کا ابراہیم علیہ السلام قصہ ہو رہی. ابراہیم علیہ السلام جتا سو بل مشر گنے اور بل مشر بنے نواب توحید بیان کرو اور توحید دلائل کھولے کو فن دے پیش کرو. جتا سو واقعی بل مشر بنے اور آپ بلار ماندے دل واڑے اور اللہ توحید دار دا اور توحید دار دیا آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاسو دی آخری پیغمبر بلار آواز اور دی آخری پیغمبر ماندے ایمان
جوړي او د دې آخري پیغمبر تابعدار اوسي. دا د توحید د اثبات لپاره دلیل نقلی اوسي. نو فرمایي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کے هغه زمانہ چې ویلو ابراهیم علیه السلام بأبيه خپل پلار ته آزر جارتو آزر اتتخذ اصناما آلهة آیا تاسو میسے مدار لرا آلہتن خدایان ابراہیم علیہ السلام زمانی شرک اگر ستارہ پرستی دستور و عبادت مطلب او د سپورو شکلونه جوړ کړي او بوتان جوړ کړي هغې ته به سجدې لګولي او د هغې عبادت کوو. او د ابراهیم علیه السلام پلار آزر په خپله باندې بتساز بوتان به جوړوي او دود پروش ہو بوتان میں خرسول او دود پرست ہو بوتان میں عبادت ہو. ابراہیم علیہ السلام پلار تا دعوت ورکو دعوت پور کی دوئے لوگ اتتخذوا اصناما آلهة آیا ته جوړه بوتان لرا خدایان انی اراک وقومک فی ضلال مبین بیشکا زمینم تالا او استاد قوم لرا او گمراہ ښکاره تاسو د الله لار پرېښودې او تاسو د الله د لارې په مقابله کې د ګمراهۍ او د ګناه په لار باندې روان شوي. زه ستاسو ښکاره ګمراه وینم چې ستاسو عمل ته وګورم. ابراہیم علیہ السلام نبلار آزم اگرچہ بعض حضرات ہوئی چدائے بلار دو چنوے آزروں بلکہ دائے ترو اور ابراہیم علیہ السلام نبلار آغا آزن نور بلکہ تاریخ دا خبر غلط خبر قرآن کریم دا الفاظ دا معلومی کی کہ اللہ ہوئی ابراہیم علیہ السلام پر اپنار ہوئی چی آزر ہوئی مددی نور نقا نسبی پلار مراد دے اور تر مراد لگے بات شدہ خبرات چھ ابراہیم علیہ السلام نبلار تاریخ بائیبل کے ذکر شوے دے یا نور کتابوں کے ذکر شوے دے. مددی جواب دانے کیدی شي چې موږ د ابراهیم علیه السلام نبلار آزر او تاریخ هم یو سړي ګڼ نمونه وکړي شي
لار کمومیخی مومیخی اغیت اسم محضوی او بل نوم خلقو اغبیائی خودی وی و باقی باندی مشهور شوی و اغیت اسم لقبوی اسم محضوی آذر و اسم لقبی تعریف ہو تدی جواب کی دیشی او دا اصل لار پدای باندې تر مولانا نستلی دا مجازي معنی چې آخر پلان نو تریو فطرت پلان وي دا مجازي معنی او مجازي معنی رستلو ته ضرورت نه چې کله حقيقي معنی جوړي حقيقي معنی ورته جوړي چې دا پلان او د پلان میازو د بخاری په حدیث کې باقاعده تصریح راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یلقا ابراهیم اباه آزر وعليه غبرة وقطرة فيقول له إبراهيم عليه السلام ألم أقل لك لا تعصني رواه البخاري جواز قیامت کے بعد ابراہیم علیہ السلام نبی اللہ سره ملاقات کی او ملو بشي کیا اپنا رسول نے نام آزر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصریح سیدنا میں آزر دے اور ابراہیم علیہ السلام پدے پلار پاتیوان تیارو بھی تیارو بخور لینی کچا کفر شرک کری بھی اور برد قیامت کے بعد باغبان میں تیارو خورے وغبرتن اور باغبان میں بکرد غباری ابراہیم علیہ السلام نے ابلار قولی چایا ماتا سدنوے لچ زمانہ فرمانی مکو زدہ اللہ پیغمبر اللہ مالا علم را کڑی دے اللہ ماتا ہدایات را کڑی دی او دا توحید دا لار نیغ لار دا شرک دا لار غلط لار دا ماتا تنوے لچ زمان خبر امنا و نافرمانی مکو زب ہوئیگم تنم ہوئیگم دا اللہ پیغمبر ابن دا اللہ پیغمبر دی اس استا سرحی سندان نشم دا حدیث نمالو دے گی چھنے ابراہیم علیہ السلام نبلار نوم دا آزر و تاریخ نوم منتقل اور میں خبر دار ہے کہ بائبل کی تاریخ راغلے نے دا اول یقینی لگے بائبل کے ډېر غلط خبرې دي کو کی دي شدا غلط ہے او کہ یقینی نو جواب ہے منتقل دا یو سړی ګڼ قرآن کی دي شي حاضر به او تاریخ تو کی لقب وي دا سے اشکال نه ابراہیم علیہ السلام بلار تا اور کو تا ہوئے جنتا دا بتا عبادت کے روزتا کو گمراہے کی بھی نہ استاد قوم کو گمراہے کی بھی اور یہ ہوتا دلیل توحید پیش اور هغه دلیل چې کوم دلیل د توحید ورته پیش کړو هغه ورته چا مو دلیل الله وی هغه تمام وي هغه سو هغه داو چې دا سمانو د زموږ بادشاہي الله وی ما ابراهیم علیه السلام تا مو دلیل
چې ابراهیم علیه السلام ته د اسمانونو د ځمکې بادشاہي وښودله او دلایل ورته د اسمانونو د ځمکې وښودل او بس د هغه زړه کې ایمان لا زیات شو او په هغې باندې دلیل ونیو او خپل قوم ته د توحید د اثبات لپاره دلایل پیش کړل. دویم نمبر دلیل د توحید ورته بیا پیش کړو چې کله په اصل حقیقت باندې ورته چې تاسو گمراهۍ په لار روان یې دا صحیح لار نه او صحیح لار د توحید نه بیا ورته د توحید دلیل پیش کړو او دا د دلیل د توحید ورته ښودلې چې الله وایي معقول وکذالک نری ابراهیم او دارنګه ښودلې موږ ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات والارض بادشاہی د اسمانونو د ځمکو یعنی دلایل د اسمانونو د ځمکو څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته وتلو اسمانونو ته هیڅ الله ورته د قدرت دلایل په شمار کړی ودارنګه ابراهیم علیه السلام الله د کائنات دلایل کړی د کائنات اشیاء کړی چې دا نه الله تعالی توحید ثابت دی الله غته اشاره وکذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض صدا پارا کړی او تفاسیر لیکلي رااینا موږ ورته دا بادشاہي د اسمانونو دلایل د اسمانونو د ځمکو کړی یعنی دا علم ورکړو رؤیت مراد رؤیت قلبی دی دا علم ورکړو د صدا پارا دا وړي لیستدل چې په دې باندې دلیل ونیسي دا د دلیل په تور باندې خلق تبلیغ کی د کائنات د اشیاء چې الله دا پیدا کړی دي دا پیدا کړی دي دا پیدا کړی دي دا الله چې आवाज پیدا کړی دي دا الله واحد لا شریک له نو دې دا ورته وایي دې د پاره چې استدلال ونیسي وليكون من المؤمنين او دې د پاره چې شدي من المؤمنين د یقین کوونه د پیغمبر خداوند د یقین د الله پر توحید باندې او د دې سمانه چې موږ ورته د اسمانونو او د ځمکو دلایل خو د دې د پاره چې یقین پیدا شي یقین په مخکې نه موجود معنا دا چې دې د پاره چې په یقین کې اضافه وشي ایمان مضبوط شي لکه مخکې تیر شو درې مبارک ابراهیم علیه السلام الله ته ویلو رب ارنی کیف تحیی الموتى الله ویلو ولم تؤمن ستا په دې خبره باندې ایمان نشته چې ماته وې خیرات ابراهیم علیہ السلام ویلو چې ایمان خو نشتا فلا ایمان نشتا ولکن لیطمئن قلبی لیکن دې لپاره د سوال کوم چې ما ایمان کې اضافه وشي ولکن لیزداد ایمان معنا دا موږ ابراهیم علیہ السلام ته دلایل ورکړل د اسمانونو او ځمکو اشیاء ورکړل د اسمانونو او ځمکو دې لپاره چې دې په دلیل ونیسي او دې لپاره چې د یقین کې اضافه وشي دا مراد فلما جنّا علیه الليل رأى كوكبا الله ورته دلایل خو اوس دا دلایل ذکر کړي پس هر کله چې تیار شو په ابراهیم علیه السلام او شپه تیار شو په ابراهیم علیه السلام باندې شپه تیار راغله ورا
كوكبا ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستوري لقوم عادت قوة معلوم جدا يستور تا خديوي او لقوم عقيدة ورطة معلومة وجدي عقيدة دادا جدا عقول لري عقل لري لا إدراك لري لا تحصيل لري لدي خبرنا خبر او دا دي ځان له معبودات جوړې دي چې دی ولید او قوم ورسره ناست دا د مناظرې مقام بعض وی دا د نظر مقام لیکن اکثر مفسرین وی جمهور مفسرین چې دا د مناظرې مقام قوم سره مناظره کوله قوم سره مباحثه کوله د توحید په مسله باندې وسره بحث کو او دې پویول دعوت ورکو د توحید او بعض وی دا د نظر مقام ځان له سوچ کو فکر کو غور کو د کائنات په دې نظام صحیح خبره ده چې دا د مناظرې او د مباحثې مقام ځکه چې زه په ځای یتون نه دا معلومي چې دا معلومي چې کوم دغه معنا مطابق ترجمه تفسیر هر کله چې تیار شو په د باندې د شپې ورا کوكبا ولد دو یوسف لرا وقال وی ابراهيم عليه السلام هذا ربي دا زما ربي دا زما ربي قوت مطلب دا نو چې دا زما ربي دا اعتقادن نه وي بلکې دا استفهامن وي او استفهام کله په معنا د انکار باندې راځي په معنا دا و هذا ربي دا زما ربي یعنی ندی او یعنی خبره نرم وکړه کوته هذا ربي دا زما ربي خبره ورته نرم وکړه کله کله سړی د مخالف خبره ومني دا سوای دار الله زمانه بیا چې کله هغه غایب شو بیا وی زمانه دا سړي شي کېږي چې باندې کې تغیر راځي کله د ښکار کېږي او کله د غایبي دا زمانه نشي بیا په یو ضربه ولګولا او یو گزار په قرات کو ته ارخاو عینات وي دا عربی چې به یو کېدنه یو قانون او صحیح خبره ده چې دا استفهامن وي تاسو ته چې دا زماره دې یا دا نه دي او یا احتجاجن دا خبره وکړه چې دې دلیل پېښ کو چې دا زماره دې دلیل ورته پېښ ستاسو په ګمان باندې دا راځي او بیا وې چې کله غایب شو نو دا زماره په شي کې دا سره نه کوو او دا سره په عبادت نه کوو چې پاره کې تغیر راځي دا سره یا پرته یا احتجاجن نو یې څنګه چې امام قرطبي رحمه الله تفسیر قرطبي او امام ابو حیان الطوسی البحر المحیط او امام رازی تفسیر کبیر او یا استفهامن وی خو اعتقادن نو وی عقیده دانو چې دا زماره دی عقیده تن وی پیغمبر الله سره شریک نه وی هاذا ربی دا زماره دی ګور په دې کې استفهام لفظ نشته چې هاذا ربی آیا دا زماره آیا معنا موضوع او د لهجې نه معلومیږي چې دا استفهام دی او دا تپوس کوي سوال کوي او سوال په معنا د انکار معنا دا زماره دی مطلب دا نه دی فلما افلا فسر کلا چې غایب شو د استوري وقال ابراهيم عليه السلام لا احب الغافلين
زتخوف عبادت داغ سنو چاگا پنا کی داسې خدای زه نه منم او د داسې خدای عبادت زه نه منم چې هغه دې کله ښکاره کېږي او کله دې پټېږي په هغه کې تغیر راځي فلما رأى القمر بازغا پس بیا هر کله چې ولیدا سپوږمۍ یو شپه بله شپه کې بیا یوه شپه به دوه شپې باندې درې شپې به سپوږمۍ ولیده بازغن پدا سے حال کے چچما کو کیوا وقال اول ابراہیم علیہ السلام هذا ربی دا زما رب دے استاسو بخیال کو دا استاسو رب دے کنا دا زما رب دے استاسو بخیال دا نه فلما فلا مسر کلا چوک شوا غسو میں غائب شو یا پریوت وقال لئن لم يأتني ربي نوبل ابراهيم عليه السلام کچره پنی غلال باندې روان کی مانا ربي رب زما ولا كونن من القوم الضالين خامخاشم بدر القوم گمراهانا تبلارشم دلارنا بوړم د سمیلارنا ودګی لارنا الله زما رحمایو فلما رأى الشمس بازغة پس بیا هر کله چې د ابراهیم علیه السلام ورلرا ورېږي د کلمس بازغة په داسې حال کې چې هغه روښانه وو وقال اول ابراهیم علیه السلام هذا ربي دا زما رب دی دا زما رب ستاسو په ګمان باندې هذا اکبر دا ډېر لوی دی دا مستور نموی دی دا سپوږمۍ نموی دی رموی فلما فلت پسر کلا چی غائب شو اکبر وقالا ویل ابراہیم علیہ السلام یا قومی ایزما قوما اننی بریء مما تشرکون بے شکا سے بیزار دا عبادت دا خدایانونا چی تاسو شریکان کبی دا اللہ سرا چاگا دا سپوری دیو دا سپوږمۍ دیو دا نور زه د دې د عبادت نه بیزار یم زه د دې عبادت نه کوم زه د یو الله عبادت کوم او د الله نه ما سوا د بل هیڅ عبادت نه کوم نو چا به وایي چې ته دا نه مانې نو ته څه مانې او ته د ده عبادت نه کوې نو د چا عبادت کوې وإني وجهت وجهي للذي بېشکه زه چې ما مخامخ کړی دی خپل مخ للذي فطر السماوات فطر السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او د ځمکه حنیفا په داسې حال کې چې زه یکسو یم معنا څه ده زه راګرځېدونکی یم د شرک نه توحید ته حنیف دویمه معنا ده او درېیمه معنا ده حنیفا مستقیما پدا سے حال کے چیز قائم ہے پر توحید باندے قائم ہے وما انا من المشرکین اور نے بزر شرک رکنا شرک نہ دستور عبادت کو نہ دستور میں عبادت کو نہ دنور عبادت کو زد یو اللہ عبادت کو غیر اللہ عبادت نہ نا قوم تا دعوت توحید پیش عورت شرک وحاجه قومه بحث قد سر قوم او دا قوم بحث سو هم دغه بحث چې دا مستور چې دا خو عقل لري دا خو ادراک لري او لري او دا مستور چې دا تحصیل لري دا نفع و ضرر رسئی دا قسم خبری آگی ورطوی وقال اوید ابراہیم علیہ السلام اتحاجونی فی اللہ آیاتا سبحس کرے ما سرام مبارد اللہ کی اللہ مبارکی ما سرام بحث کرے اور اللہ تا شرکان جوڑا وقد هذا روحان دانے چلا خودل دا ماتا ہدایت نکدل ماتا ننی نلاری وقد هدانی
الله ما ته هدایت کړې دې نه دی نو دې ته چې دا وې ظاهر ده چې دې ورته وې چې ورې سم شم زمونږ دې خدایانو نن د عبادت نه داسې انکار مکه ورته کار ورته ورسي ابراهيم عليه السلام یې ځنه یې رېګل نه ټاکاو لکه نن کوئی کړه چې اولیاء په صفات مو آیا کاکا سے په صفات مو آیا پیر بابا په صفات مو آیا دا کار ورته ورسي دا اولیاء دي مو په نو وایو مو خوانو دا اولیاء دي بزرگان دي دا خدایان نه دي عبادت مطلب نظرانه دې په باندې مور کوي او دې ته دې امداد لپاره आवाज مطلب دی او په دې باندې پیر بابا خوشالي کی کاکا سے خوشالي کی او چې څو پرته دې مدد لپاره आवाज کوي نو کدی لا الله شعور ورکړي کې دې چې په دې وخت کې اوسه پیړ او باسي چې تاسو ولې خدای سره شریک او یا الله سره محمد دا خدا الله سره محبت او اولیاء الله سره دشمنی دا خدا الله سره دشمنی څنګه به سړی اولیاء الرحمن په صفات سوال نه پیدا اولیاء مرحوم خدا اولیاء خدای نه خبره ده خدای یو دی او خدای په چاله نه ورو تک یو خبره کوئی مسله ده ولا خاف ما تشركون به ویل ابراهيم عليه السلام نه یریږم زه دا خدایانو نه چې تاسو شریکان کوئ د الله سره الا ان يشاء ربي شيئا مگر رسیږي ما ته هغه چې وړي رب زما شیئا سشي چا به وی چې ته چې زه نه یریږم دا خدایانو نه چې تاسو شریکان کوئ ولستا مطلب دا چې تا ته باندې زرم نه نشي چرته وینا نه هغه سمانم چې الله یې پاتہ راشي ولیکن الله نه ما سیوا ما ته څو ضرر نشي رسول الله او به ضرر نشي وسع ربي كل شيء علما او فراخ دې علم درب زما هر یو سیستم معنا دا وسع ربي وسع علم ربي كل شيء الله علم هر یو څه باندې فراخ دي هر یو څه الله علم افلا تتذكرون آیا پس نصیحت نه قبل وې تاسو وكيف اخاف ما اشركتم او سرنګ به وې ګرځو دا خدایانو نه چې تاسو شریکان جوړوي دا الله سره ولا تخافون او نه یې تاسو باندې دې خبرې نه چې به شکر تاسو چې اشرکتم بالله تاسو شریکان جوړوي د الله لپاره تاسو الله نه یریږي او مال یې دا شریکان ظالمانو الله د شریکان جوړوي تاسو نه یریږئ او تاسو د الله نه یریږي او مال شریکان نه یریږئ چې دې شریکانو په مقابله کې دا مو وایي چې دا خدایان نه دي ما یې او دا کار کوي دین ملوي ما لم ينزل به سلطانا هغه شریکان چې د نازل کړي الله پاک دغه په خدای باندې پتا سو باندې هیڅ دلیل زمين نه یې زدا الله نه یې او دې یې الله خدای الله نه سیوا د مقابله کې چې تاسو شریکان جوړی نه یې فایل الفریقین حق بلاونو مسلم یو د دوه ډلنا زیات لایق دا نامنو چې الله باندې نام ورګي په آخرت کې د عذاب یو زیات لایق دا عذاب زند توحید لپاره تاسو د شرک لپاره او دوه ډلو کې کومه یو ډله چې کوم د هغه زیات لایق دا نامنو مطلب دا چې زیات لایق دا چې الله توحید من او تاسو د الله توحید نه منئ نو تاسو د امن لایق نه یئ ان کنتم تعلمون که تاسو چې پوهیږئ تاسو الذين او هغه کسان آمنوا چې ایمان راوړي دا ثابت ورته بیان چې دا امن ثابت است نه
هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی ولم یلبسوا ایمانهم او هغې نه دی ګډ کړی خپل ایمان سره نه دی ګډ کړی خپل ایمان لره بظلم د شرک سره ظلم نه مراد د شرک ځکه دا آیت چې نازل شو صحابه باندې ډېر ګران ولګېد چې الله وایي الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم چې هغه کسان چې چا ایمان راوړی دی او نه یې یو ځای کړی د خپل ایمان د ظلم سره ذره بر ظلم تېنه نه شوي ګناه تېنه نه شوي زیاتې تېنه نه شوي نو هغې دپاره باندې هغه باید هدایت ولري نو داسې دا هدایت موندل خو زموږ دپاره ډېر ګران شو ځکه څه ناڅه زیاتې خو د هر چا د لاسه کېږي زموږ د لاسه هم لږ ډېر زیاتې خو کېږي نو دا خو ګرانه شو رسول الله کوي رسول الله وایي تاسو مه یېرېږئ دې ظلم نه مراد عام ظلم نه دی بلکې شرک مراد دی او وایي تاسو سورې لقمان نه دی لوستی چې لقمان حکیم خپل ځوی ته نصیحت کوي یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم دا شرک ظلم عظیم دلته دا وایي چا ایمان راوړی وي او د ایمان سره بیا شرک نه ګډ کړي په عقیده کې دا کامیاب دي اولئک لهم الامن دا کسان چې دي شته د دې لپاره عمل دا ثابت شو چې چا ایمان وروړي او خالص ایمان یې شرک یې ورسره نه کړي دا کامیاب او چې چا شرک کړي هغه لپاره عمل نشته هغه ناکام او هم مهتدون او دا هدایت کوونکي دي دا یو آیت سره وایو تلک حجتنا الله وی دا زموږ دلیل دا زموږ دلیل دی چې دا کوم بیان چې ابراهیم علیه السلام دا بیان دا ورته ما خو دی دا ورته ما آتیناها موږ ورکړو دې دلیل لرا ابراهیم علیه السلام ته چې دې په دې باندې کوه چې دا ټول څه نشي کولای دا څه په څه نشي کولای دا څه نشي دا ورته ما خو دی والله او موږ ورته دا دلیل ورکړو یعنی موږ ورته خو دی دا یا ورته پزړه سره خودل وایله موږ ورکړو او یا ورته پستر په باندې خودل ورته لګړو هم ځان سره د اسمانونو او د زمکو د ټول کائنات په خودل الله په دې قادر ورو که څه خبره نشته رؤیت په مسر باندې ابراهیم او دې کې رؤیت کوي تاسو ما واستې شي په باندې مراد شي نو موږ دا دلیل ورته خودل علا قومه د قوم په مقابله کې معلوم شو چې دا مقام نه مناظره وي دا مباحثه قوم په مقابله کې دا پیښ نرفع درجات من نشاء او موږ چې نور درجې دا چا چې وړونګا د ابراهيم درجه موږ چنده او دا لین درجه کم کړه ابراهيم کامیاب شو په مناظره کې دا ناکام شو ان ربک حکیم علیم بشک رب ستا حکمت ولدی او کې وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَصُوَبْ سِوَيْلُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِيهِ فَالْقَلْقَ آزَرَ چِنُّ آزَرُ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً آیات کې سي بُتان لرا خدایان إِنِّي أَرَاكَ بِشَكَ وِنَمْ تَعَلَى قُلُوبَكَ وَلَا قُومْسْتَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَگُمراهۍ ښکاره کې معلوم شو چې یو کشر کوي یو مشر کوي چې دا کشر مشر ته نصیحت کولی شي او دا ګناه ده ابراهيم عليه السلام په ګناه نه دی وکذالک نبی ابراهیم او دارنګه موږ فوجو ابراهيم عليه السلام ته ملکوت السماوات دلائل الاسماء والارض والزمو وليكون من الموقنين دې لپاره چې دې په دلیل نسی او شې دې یقین کوونه معنا یې د تفاسیر کړي رأيناه ليستدل وليكون من الموقنين دا معنا فلما جن عليه الليل فسر کلا چې تیار شو په باندې شپه قرآن کو کما پرید د یوستوري قال هذا ربي ابراهيم عليه السلام دا زمانه دې استاسو په ځام باندې فلما فلا مسر کلا چاغا غائب شو افلما نغاب قال لا احب الافلين ابراهيم عليه السلام
محبت ساتم دا عبادت تبارا دا غسیتم سرا چل پنا کی فلما رأى القمر بازغا فسهر كلا چوینی دستو میں بازغا روخانا قال هذا ربي وقال إبراهيم عليه السلام لا تمارت لي فلما فلا فسهر كلا چغائی بشستو میں قال وقال إبراهيم عليه السلام لئن لم يهدني ربي هدایت نوے کڑے ماتا رب زمان ماتے نی غلام نوے خود وَلَاكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَبَخَاشِرْ مُنْزُلَ لِقَوْمِ كُمْرَهَانُنَا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً فَسَهَرَ كَلَا چِوینی دون قدلران روحانا قال ویل هذا ربي لا تمارب هذا أكبر نافو بيرويني فلما فلن فسهر كلا چغائم شدا برو قال ویل إبراهيم عليه السلام يا قوم إني بريء مما تشركون اے زمان قوم از بیزار ان عبادت دانو بیان نا چتا سو شریکان کوي دا الله سره انی وجه او بشکا زو ما مخامخ کړه دی وجهي مخبل الذي فطرت غزا فطر السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمان او زمکا حنیفت مدا سے حال کې چې یکسو یم تک الله طرف تمایل وما أنا من المشركين ومن زاد شركنا وحاجه قومه فحسبوا تدسرا قوم تدو معلوم سجدا مقام نبوحسي او جسور کوئی دا مقام نظرو وعلى خبر سيدنا اغا خبر سيدنا قال تحاجوني في الله ابراہیم علیہ السلام آیات سبحانس کرے زمان سلام مبارک توحید اللہ کی وقت حضار اوحاد دانے چہ ہدایت کردے جماعت اللہ پاک توحید ولا خاف ما تشرکون بی موزنے ارے کردار خدایا مناچتا سے شریکان کوڑوید اللہ سلام اللہ یشاء ربی شیعہ مگر نصیب ماتا آغا چوبوانی رب زمان شیعن سشید وسع ربي كل شيء علما وفراخ دي علم درب زما هر یو سیستم رب تعالی سلام افلا تتذكرون آیا پس نصیحت نہ قبل تاسو وكيف خاف ما اشركتم او سرن کی وضو یری کتا خدایا ما چتا سو شرکان کړي دي الله سلام ولا تخافون او حال دا چني یری کې تاسو انکم اشرکتم بالله بیشک تاسو شریکان ټول دي د الله سره ما هغه خدایا لن ينزل به عليكم سلطانا څنګه نازل کړي الله پاک دای په خدای باندې پتا سبحانه سدلیدو فایل الفریقین حق بالامن پس کوم د دې پورټل نبا زیات لایق دی دامنو ان کنتم تعلمون شریعت تاسو چې تاسو کویږي الذين امنوا کسان چې ایمان راوړي دي ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اور دې او ذکر خپل ایمان او د شرک سره اولئک لهم الامن وهم مهتدون دا کسان چې نشته د دې لپاره امن او مهتدون او دا هدایت کوي وتلک حجتنا دا او دې زمونږ آته دا چور کړو موږ دې دې لرا ابراهیم علی قومه ابراهیم علیہ السلام تا خپل قوم په مقابله کې نرفع درجات من نشاء وجتن درجه لا چاچو ورندا ان ربک حکیم علیم بیشک رب ستا حکمت والا دی او دې الحمدللہ